یو وینو یو قام یو په دې کې هیڅ فرق نشته که څوک په اباسین کوستان کې که څوک په سوات کوستان کې دی که څوک په دیر کوستان کې دی او که هر ځای کې کوستانې اوسي دا یو وینه ده یو قام دی یو قریش خاندان دی په دې خبره ځان پوه کړئ زما کشرانو زه تاسو ټولو ته دا خبره کوم دا ټول کوستاني هغه د ځمکې په مخ چې په هر ځای کې دي دا د اکراما صاحب الواد دی دا د قریشو قبیله ده قریش 4 قبیلې وي یو قبیله پکې زمونږ وه نور قبیلې یو پکې د پیغمبر سلام وه یو د عباس صاحب وه یو د علي صاحب دی نو دا 4 قبیلې وي د قریشو دا ټول کوستاني نو زه هم دا غواړم چې ټول کوستاني یو وروڼه اباسین کوستان زمونږ مخ دی او دا موږ ټول چې ورسره ډېر چاپېره یو که هغه د سوات یو که د دیر یو که د شانګلي یو که د چترال یو که د تانګیر یو او که د بونیر یو که د تورغر یو دا موږ ټول زمونږ دغه شکل په دنیا کې بل کوستان نشتی تاسو نن ډیجیټل زمانه ده چې تاسو کله ګوګل ووایئ نو په دنیا کې به تاسو ته یو ځای ښکاري چې هغه کوهستان نوم چې تاسو کله ووایئ نو هغه اباسین کوستاني زمونږ درون مشر ملک عمر کاکا زه دا ټول کریډیټ هغه ورکوم چې هغه د دې بیړه اوچته کړه او په دې عمر کې چې 70 سال د هغه عمر دی خو هغه 24 ګنټې د دې قوم دپاره کار کوي او ورځ شپه یې خپل یو کړي دي